د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پښتونخوا په چارسدې علاقه کې یو ظالم انسان را پاسېدلی دی او د قران به حرمتي کړې ده. دغه کس ولې داسې کار کړی دی؟ که تاسو د ټول حقیقت نه ځان خبرول غواړئ او د دغه کس باره کې معلومات اخیستل غواړئ چې دا څوک دی او ولې داسې کار وکړو، نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. دوستانو، دا کس چې اوس پولیسو نیولی دی او دا اول عوامو ته په لاس ورغلی و چې ویل کیږي د په چارسده کې قران پاک سوزولی دی او د قران پاک به حرمتي کړې ده، چې په دغه دوران کې د قران پاک څو پاڼې او صفحې هم دغلته موندل شوي دي او همدا کس لیدل شوی دی چې د قران پاک به حرمتي کوله، یعنی قران پاک سوزولو. ویل کیږي چې دا کس د چارسدې اوسیدونکی نه دی او د څو ورځو په چارسده کې په نظر راتلو او لیدل کېدو چې داسې کار وکړو. خو کله چې خلک په د باندې شکی شوي دي چې دا کار د کړی دی، نو د خپل هولیا داسې جوړه کړي چې خپل ځان د پاگلانو په شان کړی دی، خپل جامې هم بدلی کړي دي او نور هم داسې ګډوډ حرکات شروع کړي دي چې خلک وایي چې دا خو یو لیونی دی. خو چې کله خلکو دا نیولې دی او پولیسو ته حواله کړي، نو د هغې نه پس پولیسو د دنه تحقیقات شروع کړي دي چې خلک په غم او غوسه کې راغلي دي او ویلي چې زر تر زره دي دا کس ووجل شي. او په همدغه غوسه کې عوامو پولیس سټیشن هم سوځولی دی چې په هغې کې څو ګاډي هم هغه هم پکې سوځېدلي دي او داسې ویل کېږي چې پولیسو اوس د تحقیقاتو آغاز کړی دی. خو پولیس وایي چې دا به د تحقیقاتو نه پس عدالت ته حواله کېږي. رښتیا هم چې یو ډېر دردونکی خبر دی چې د قرآن پاک بې حرمتي کېږي. الله تعالی دې داسې خلکو ته سزا ورکړي او د حکومت نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دې ظالم ته داسې سخته سزا ورکړي چې بیا نور خلک د دې نه عبرت واخلي او نور غیر دینه خلک داسې کارونه کړي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم. له نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسئ. ډیره مننه.